مونږ چې همیشه لپاره په لرې سفر باندې روان یو په اوږد سفر باندې نو مونږ ته همیشه لپاره په لاره کې خامخا څه داسې مصیبت راځي چې هغه مونږ خامخا پریشانه کوي. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. نن چې مونږ څنګه د کار ځای ته ورسېدو نو زما ملګري ویل چې یاره کارونه خو به کېږي خو د مخامخ چې کومه چوپړۍ ده د کوم سپی چې ولاړ دی نو په دې کې مالک ماربل لګولي دا خو به رګړۍ کول غواړي. ما ورته ویل صحیح ده بس ډایرکټ مونږ دلته کې د کور ته رادنو چې دا کور مونږ نور مکمل کړی د خیر زه د رګړۍ نه صرف دا بار برنډه دا یوه برنډه چې کوم تاسو ته په نظر راځي نو په دې باندې یو څلور پنځه لاسه کار پاتې دی هغه به انشاءالله نن چې زیات شي 2 غنټې ټیم دی والي ختم بشي. مزبا مې چپړې بار ویسې ځکه چې دننه کار مونږ پالش کړی دی. کور مالک ویل چې یاره ماله پالش وکړئ نو بس پالش هم ورله کړي دي. زه تاسو ته اوس د دې دا کار ښیم کمرې ممرې هر څه شوي دي مخامخ چې کوم چمک وي نو دا لون نه دی بلکې دا مونږ کار کړی. دلته کې بیا چې ما کله کار په دې برنډه کې شروع کړو که تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړی چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ مخکې دوستان سره شیر کړئ. انجنې مخامخ ولاړې دغه 2 انجنې مونږ راوړي چې د یوې نه یو ماشین چلو او د دې بل نه چې کوم دی بار په چوپړۍ کې بل ماشین لګیا دی هغه ته چلو. دلته کې چې کله کار ختم کړو تقریبا د ورځې 1 بجه شوله بس مونږ ته ماشینان هر سره واچول ډرمان هم وتړل په لوډر کې. دا مرګرم د کلي نه راغوت زمونږ کلیواله دی جان نوم یې دی مونږ ورته جان وایو. ماشینان هر څه مورچت کړي بس دا مونږ وسړو هلته کې ماشینان به خپل کورونو کې کوز کو او د انجنې به چې کوم دی حسن بای لوړو چې کوم په مندړي کې اوسېږي. حسن بای ته مونږ کالم کړی مونږ ویل دکان دی کولاو دی که نه هغه ویل بالکل کولاو دی. ویل راځئ بس مونږ ته خپل ماشینان په کلي کې کوز کړل بس دې خواته روان شو چې د ارچن د لی چې باغونو خواله راورسېدو. تاسو لیدی شئ چې ماشاءالله ډېر ښکلي باغونه دي او ډېر زیات مزېدار او د لیچیانو ورځ هم دي نو توخه موخه مې نیولې دی او ډېر زیات ښکلي ښکاري شینکۍ هم پکې ډېر زیات دی. خو چې دلته کې کله راورسېدو نو تاسو لیدلی شئ چې مونږ د حسن دکان خواله رالو چې حسن خو به تاسو ډېر ښه پېژنئ چې زمونږ په زیاتو ویډیوګانو کې حسن بای خامخا راغلی وي. دا حسن بای دی. خو دلته کې مونږ ته یو مصیبت جوړ شو چې دلته راته لوډر پېټرول ختم کړو د حسن بای نږدې دکان سره نږدې بس بیا هم پسې دیکا وخل شروع کړل ورته دی چې مونږ لوډر راورسو د حسن دکان خواته. حسن دکان خوا کې مودره مونږ ته شاتنۍ انجن چې کوم دی هغه کولاو کو دلته کې ورته مونږ کېناستو. حسن بای ویل زه تاسو له بوتل راوړم بوتل یې راوړو ورسره یو 2 سوپر بسکټ هم راوړو چې ډېر زیات یخ بوتل او ډېر زیات مزه بس هغه مې چې کله د خیره سره بوتل موتل هم وسکو بسکټ هم ورسره وخوړل. د هغې نه پس دې خواته راغلو د بل انجن هم ته په دغه کې کوزاو یا ډابا شان هم وله کتل مونږ ویل چې په اسانتیا سره تې کوزي خو دلته لوډر راچوت کړی لوډر ډېر مخکې تړی ما ورته ویل صبر وکئ دې ځای کې تې کوزو. بس انجن هر څه حسن بای ته په حواله کړل 2 انجنانو بس هغې نه پس مونږ خپل کلي طرف ته را روان شو. مونږ ویل چې یاره مونږ خپل کلي ته ځان ورسو ځکه چې دلته کې دې ډاګونو خواله اوس کوم چې د ماجرو په دغه کې دی دلته ګډباني دي یا ماجر دي تاسو ورته سویه په کمنټس کې ووایئ. او دلته کې دې ډاګونو کې ډېر زیات کورونه جوړ شوي دي نن سبا چوپړۍ شانته کې دي. نو دې ملګري ته ما وویل چې یاره زه پرېږدوی بس تر دې چې خپل کلي ته راورسو په دې ځای کې به زه خپل ولاګس ختم کړم. ملاویلې ګوره روان ولاګس کې د الله په امان.